اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر آصف اظهاری او پیر بیا تاسو سره عزیزانو تاسو کتلی وی اکثر لا نن سبا ورځو کې تاسو ووري چې فلانه کس چې کوم دی هغه ته هارت اٹیک وشو ډینګ کس چې کوم دی هغه ته هارت اٹیک وشو او دا سیز اول به دومره زیات نو نن سبا دومره زیات ولی شو چې اکثر تاسو وګورئ نو ځوان زلمی کس وی او تاسو خبر ووري چې هغه ته هارت اٹیک وشو او هغه هسپتال کې دی او یا کډیر بدقسمت وی نو اکثر لا په حق ورسی او ډیر داسې وشو چې ډیر ځوانان کسان نن سبا لکه پاغي باندې چا یقین هم نه راځي چې دې داسې مسلې وي او غیته هارت اٹیک وشي او هغه چې کم دینو وفات شي. اوس هارت اٹیک چې څنګه لکه موږ په عام الفاظو کې ورته هارت اٹیک وایو دا ویس شي او دا په زړه کې څه چلو شي او ولی کیږي د دې نقصانات څه دي د دې ریسک فیکټرز یعنی کم هغه خطرات دي چې هغه خلکو ته وی نو هغه ته هارت اٹیک کیدی شي او بیا دا هارت اٹیک چې کیږي دینه مخکې انسان ته څه فیلینګز وي څه داسې علامات وي چې هغې نه اندازه کیدی شي چیرې هارت اٹیک کیدونکی دی یا د زړه څه داسې مسله راتلونکې ده او په هغه صورت کې موږ څه داسې اقدامات وکړو چې هغې نه بچ شو. څنګه چې هغه مشران خبره کوي چیرې د پوره علاج نشته نو کم هارت اٹیک چې داسې فیټل وي جانلیوا وي چې هغې سره بنده وفات شي نو د هغې خو هیڅ علاج نه اکثر دومره سیویر وي چې هغې سره هیڅ نه کیږي خو بهرحال بیا هم څه داسې اقدامات دي که هغه بر وخت وشي او په وخت باندې هغه اقدامات وکړي شي نو نقصان چې کوم دی دا کم نه کم کیدی شي او زموږ مریض دا چې کوم دی نو دا بچ کیدی هم شي او ډیر داسې وي چې هغې کې د بچ کیدو چانسز وي خو بر وخت کاروایی نه کیدو په وجه چې کوم دی نو هغه نقصان وشي. نو ډومبې راځو دې ته چې هارت اٹیک وي څه شي دې ته په میډیکل ټرمینالوژي کې مایوکارډیل انفارکشن وایي. مایوکارډیل انفارکشن دا چې زموږ زړه چې کوم دی نو هغه هم یو ارګن دی یو عضو دی زموږ د بدن او هغې ته هم د وینې ضرورت دی د وینې په ذریعه هغې ته د اکسیجن ضرورت دی ځکه چې د مسلسل دا بیټینګ کوي د مسلسل درزیږي د مسلسل وینه سپلای کوي ټول بدن ته نو د خپل ټیشوز ته د خپل هغه ته هم د اکسیجن ضرورت دی خلیې چې کومې دي هغې ژوندی ساتلو لپاره د مسلز ژوندي ساتلو لپاره دې ته د اکسیجن ضرورت دی او دغه اکسیجن چې زړه ته په کومو رګونو په ذریعه ملاویږي هغې ته کورونري آرټریز وایي یعنی د زړه خپل رګونه چې کوم کې زړه ته خپله وینه ملاویږي او د هغې په ذریعه دته اکسیجن ملاویږي نو دې ته کورونري آرټریز وایي. اوس په دې کورونري آرټریز کې چرته هم چې بلاکیج راشي چرته هم ایم آی چې کیږي مایوکارډیل انفارکشن چې کیږي هارت اٹیک چې کیږي نو په دغه رګ کې چرته د وینې یو لوتره جوړه شي د وینې چکه جوړه شي او هغه لاړه شي او دا رګ بند کی او د زړه یو خاص حصې ته بلډ سپلای بند شي چې کله دته د وینې سپلای بند شي د وینې گردش هغه ځای کې ختم شي نو دغه ځای چې کوم دی د وینې نه ملاوېدو په وجه هغه ځای ختم شي هغه ټیشو ډیډ شي هغه ټیشو ختم شي مړ شي نو دغه ته په عرف عام کې هارت اٹیک وي او په میډیکل ټرمینالوژي کې ورته مایوکارډیل انفارکشن وي. اوس مایوکارډیل انفارکشن کومو کسانو ته زیات کیږي ریسک فیکٹرز دا دي که چرې چاته های بلډ پریشر های شوګر دا مسلې وي دینه علاوه نور داسې مسلې چې کوم دایمي مسلې دي دایمي بیماریانې دي لکه روماټایډ آرترایټس شو سیسټمیک لوپس ارثمیټوسس او مختلف داسې سیزونه چې هغې سره د انسان د وینې گردش کم وي او د انسان د وینې گردش سلو وي او د انسان وینه دا تھیک وي دا ټینګه وي دا په دغه رګونو کې ګرځېدی نشي نو د دې د کلاک کېدو د دې د کلاټ کېدو او د دې د چکه جوړېدو دا دغه چانسز چې کوم دي دا زیات شي. کله هم چې هارت اٹیک کېږي دې کې څه ریسک فیکټرز وي یعنی ایډوانس ایج وي مختلف بیماریانې وي خصوصا د شوګر او بلډ پریشر ما ذکر وکړو بعض اوقات فیمیلیل بیماریانې وي لکه کولیسټرول زیات یا د زړه رګونه تنګ شي هغې سره مختلف داسې څیزونه کېږي. فیملیز کې اکثر موږ د فیملی هسټري تپوس کوو چې د چا مشرانو کې د زړه بیماریانې وي نو اکثر په ینګ ایج کې دغه خلکو کې د زړه بیماریانې کیدی شي. کله هم چې د چا وزن ډیر زیات وي دغه موبیلیټي کم وي ګرځېدل راګرځېدل دغه د وینې گردش کم وي دغه میټابولیک ریټ کم وي د بدن نو دغه خلکو کې دا علامات زیات کیدلی شي. اوس دا ریسک فیکټرز که چا کې وي نو دې کې څه ریسک فیکټرز داسې دي لکه شوګر ته ختمولی نشي بلډ پریشر ته ختمولی نشي ابستا وجود کې وي جینیټیکلی که چا کې دا دغه دا ریسک فیکټرز ختمولی نشي خو څه داسې څیزونه دي چې هغه مونږه ختمولی شو لکه خپل شوګر کنټرول ساتلی شو خپل اوبیسټي یعنی موټاپا وزن دا کمولی شو سیګریټ نه پرهیز کولی شو داسې مختلف څیزونه مختلف خوراکونه چې د کومو په وجه کولیسټرول زیاتیږي او دغه نه پرهیز کولی شو
فروټ سبزیانې دا دې څیزونو استعمال زیات کولی شو، نو دا مسلې ورسره څه خاص حده پورې کمې شي. یعنې دا موډیفایبل ریسک فیکټرز دي چې دا مونږه چینج کولی شو. دا خطرات دي او دا خطره زیاتۍ د هارت اټیک نو دا مونږ چینج کولی شو. خو اوس خپل جینز مونږ نشو چینج کولی که فیملی کې موروثي طور مونږ ته دا څیز میلو شوي وي یا چاته شوګر وي بلډ پریشر وي هغه بیماري ختمیږي نو به کنټرول ساتي. نو دا داسې ریسک فیکټرز دي چې دا کنټرول کیدی شي. کله هم چې دا هارت اټیک راځي نو هغې نه مخکې څه داسې علامات وي چې کله هم چاته دا وي نو دا علامات داسې دي چې دا تاسو له ستاسو په دروازه باندې ستاسو په درشل باندې تاسو ته ناکینګ کوي او تاسو ته خبرداری درکوي چې یاره دا څیز کیدی شي دا راتلونکی دی. یعنی ګرځېدو را ګرځېدو سره په سینه کې درد کیدل، ګرځېدو را ګرځېدو سره ساه خرابېدل. اکثر خلک وایي زما په سینه باندې بوج وي ایکسپلین کولی نه شي. ډېر خلک وایي یاره ماته بدهضمي ده خو هغه اکچولي د زړه مسلې سره هم کیدی شي. نو ډېر خلکو ته مخکې نه دا علامات وي خو هغوی په پوهېږي نه یا دا علامات چې کوم دی هغې اګنور کي، هغې دا نظرانداز کي، په دې باندې ډېر غور فکر نه کوي او د دې څه غم نه کوي. نو دا علامات چې کوم دی بیا زیات شي او خدای دې نه کي بعض اوقات دا چې کوم دی په یو غټه حادثه باندې دا علامات منتج کیدی شي او دا د یو غټې حادثې یعنې د هارت اټیک سبب هم کیدلی شي. دې نه علاوه چرته هم چې دغه وي چاته د هارت پرابلم وي دا مسلې وي ورته چاته ریسک فیکټر زیات وي نو هغې اکثر ستړي کېږي زیات، سټیمنا یې زیاته ني، ګرځېدو سره په سینه کې درد راشي. سینې نه علاوه هم دا درد راتلی شي. اکثر خلکو ته خپل معدې ایریا کې دا درد محسوسیږي خو دا د ساه تنګېدل او ساه خرابېدل دا ورسره خامخا وي. دې نه علاوه دا درد چې کوم دی کله کله مری کې خصوصا ګس طرف ته، کله کله جام نه کې خصوصا ګس طرف ته، کله د لاس د منځ طرف ته. سینې نه علاوه د لاس کې هم دلته بره ځای کې دا کوم ځای کې چې ما لاس کې ښودلو دې ایریا کې نو دې کې هم دا درد محسوسېدی شي. دې ته موږ ریفرډ پین وایو. یا کله کله دا درد د ولو منځ کې هم کیدی شي، د ولو د پاس هم کیدی شي، اوږو د پاس هم کیدی شي، اوږو کې دروندوالی راتلی شي. یا دې نه علاوه اکثر له دې خلکو ته سیویر کمزورتیا یعنی ویره روان شمه دا سینه مې انخلي، ساب اخیستل راته ګران شي او زما د خپو نه دم وځي نو دا هم د زړه د بیمارۍ علامات کیدی شي. دې نه علاوه اکثر خلکو ته دا دغه وي چې یاره زما په وجود باندې داسې ساه مې خرابه شي، په وجود مې یخه خوله راشي، وجود مې یخ شي او بدن نه مې دم وځي نو دا هم د زړه د بیمارۍ علامات کیدی شي. او دا علامات که چاته هم وي نو هغه د ډاکټر سره مشوره وکړي او خپل چیک اپ دې وکړي ځکه چې داسې علامات دي چې دا د زړه علامات هم کیدی شي. دې نه علاوه که خدای دې نه کړي چېرته تاسو سره کور کې داسې یو مریض دی چې د هغه رنګ زیړ شو، د هغه په تندي باندې په وجود باندې یخه خوله راغله، خولې ترې روانې دي او بنده یخ پخ دی او هغې نه علاوه د هغه په سینه کې درد دی یا ساه خرابه ده او یا چې کوم دی د لاس کې درد دی، خپلو لاسونو نه دم ووتلو نو تاسو په دغه ټایم کې دا کولی شي چې دته اسپرین یعنی دا څنګه د جوش ګولی چې ورته پښتو کې وي ډسپرین دا ګولی ورته اوبو کې واچوي او دا ورته ورکوي نو کم از کم د کلاټ جوړېدو دا عمل چې کوم دی دا ورسره کم شي. بل دا ده چې زر تر زره دا کس مستند ډاکټر ته او یو پراپر هسپتال ته چېرته چې میډیکل فیسیلیټیز اویلیبل وي موجود وي هلته کې رسول وي چې د ای سی جي وشي، د معاینه وشي چې پته ولګي چې یاره دا د زړه علامات خو نه دي. اوس که تاسو دغه ټایم کې دته یو ډسپرین ګولی ورکوي د دې لایف سیوینګ افیکټ دي یعنی دا د ژوند بچ کولو یو دوی ده. په دغه ټایم کې دته که خدای دې نه کړي د هارټ څه مسله وي نو هغه ډېر حده پورې کور شي او دا مریض چې کوم دی دا د نقصان نه تر ډېر حده پورې بچ شي. خو که فرض که د زړه مسله نه وي نو ډسپرین ګولی داسې ده چې ما سوای یو څو مریضان داسې چې د ګردو مریضان دي، کرونیک کډني یا کرونیک لیور ډیزیز دی، د هغې نه علاوه د دې څه نقصان نشته. که تاسو ورته ورم کوي نو څه نقصان نشته، مریض که هسپتال ته ورسوي هغه وکتلی شو هغه ته د زړه مسله نه ده نور داسې څه مسلې دي نو هغه لاین باندې ډاکټر روان شي او هغه ته علاج ورکړي. خو هغه کسان چې کله هسپتال ته تلیم نه دي او هغې وزن زیات دی، شوګر یا بلډ پریشر دی، هغې ته ګرځېدو سره دا علامات کېږي یا په ملاس ته ساه خرابېږي نو دغه کسان د خپل ډاکټر سره ضرور مشوره وکړي او دې ضرور خپل چیک اپ وکړي چې خدا نخواسته دې کې چېرته د زړه څه مسلې نه وي. عزتمندو امید لرم چې د میډیکل نالج حوالې سره کوم معلومات زه تاسو سره شیر کوم دا به ستاسو لپاره فایدهمند دي او که تاسو ګڼئ چې دا فایدهمند دي نو دا معلومات نور ملګرو سره هم شیر کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.